د افغانستان پخوانی ښځینه پیلوټه نیلوفر رحماني د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ته پیغام استولی او د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد څخه څو مهمې غوښتنې ترسره کړي. نیلوفر رحماني چې په امریکا کې میشته او د امریکا اوسېدو قانوني اسناد لري، د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ته پیغام استولی او د افغان انجونو ښځو موضوع په اړه مهم بحثونه ترسره کړي. نږدې و چې یو هدف ته ورسیږي، خو له بده مرغه په اخر کې خبره ورانه شوله. د حقیقت چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ واوسئ. په سر کې یادونه کوم که حقیقت چینل مو نوی سبسکرایب کړئ نو په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ، تر څو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخه تر تاسو در ورسیږي. د بعضې غیر رسمي سرچینو له قوله چې رسمي تایید نه لري، ویل کېږي چې د افغانستان ښځینه پیلوټې نیلوفر رحماني د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ته پیغام استولی او مولوي محمد یعقوب مجاهد څخه څو مهمې غوښتنې کړې دي. نیلوفر رحماني د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ته ویلي د افغان انجونو ښوونځي او د افغان انجونو پوهنتونونه خوشي کړئ، تر څو نړیوال مو په رسمیت وپیژني. د افغان ښځو حقوق ورکړئ، له دې څخه چې په جیل کې وی نو بهتر به وی. نیلوفر رحماني چې په امریکا کې لومړنۍ زده کړې کړي، وروسته بیا په 2012 کال کې د افغانستان هوایي لیکو ته راغله. په 2014 کال کې د بعضې مشکلاتو له مخې بیرته امریکا ته ولاړه او هلته یې 1.5 کال هڅو وروسته وتوانېده چې د امریکا د اوسېدو قانوني اسناد ترلاسه کړي. اوس مهال په امریکا کې میشته او د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ته پیغام استولی چې د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد تر اوسه دا خبر نه دی تایید کړی، نو بعضې غیر رسمي سرچینو ویلي. د حقیقت چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبره تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.